دوی زندگی دی یو د دنیا زندگی ده یو د دنیا نه بعد راتلون کې د آخرت زندگی ده موږ عام انسانان د دغه دنیا د زندگی سوچ او فکر اخیستیو د کنکونی نه تر سپینې ګیرې پورې د دغه دنیا د زندگی د آبادی کوشش کوو او هغه دومره زندگی چې هغه لا زوال زندگی ده نه ختمېدونکې زندگی ده هغه موږ ته په خیال کې ډېره لرې معلومیږي ځکه هم موږ هغې طرف ته توجه نشته حضرت علی کرم الله وجهه یې د بخاری شریف روایت ده چې دغه دنیا بار ده شا په لوري روانه ده او آخرت مخ ته راتلونکی ده کوم شی چې شاته پاتې کیږي هغه لرې کیږي کوم چې مخ ته را روان وي هغه شی نږدې کیږي نو انسان چې عقل ولري فکر ولري د هغه شی به بندوبست کوي د هغه شي دپاره به تیاری کوي چې نږدې مخ ته را روان ده یو طرف نه سیلاب را روان ده او د بل طرف نه سیلاب تیر شوی ده خلق د تیر سیلاب پسې ژاړي چې غټ سیلاب تیر شوی که دا د را روان سیلاب د مخنیوي دپاره سوچ و فکر کوي خو د دغه دواړو دپاره وایي زمن دي څوک زمن د دنیا دي څوک زمن د آخرت دي زمن دا معنی د چا ټول محبت او مینه د دنیا سره ده او د چا ټول سوچ و فکر محبت د آخرت سره ده تاسې وایي زمن د آخرت شئ زمن د دنیا ما جوړیږي ځکه نن ورځ د عمل د حساب نشته خو سبا ورځ بیا د حساب د هلته بیا عمل نشته دا زندگی د هغه دنیا د زندگی دپاره د مزرع حیثیت لري الدنیا مزرع الاخره دلته کرونده وکه دلته مځکه آباده که باغ جوړ که د نیک عمل فصل وکره د نیک عمل درمند حاصل به په آخرت کې اخلي الته بیا افسوس وکړي خو هغه افسوس بیا څه فائدہ نه لري دنیا کې د آدم علی نبینا علیه السلام نه نیولې تر اوسه پورې سلسله د انبیاو نه وروسته د علماو د اولیاو جاری ده خو کفار ایمان نه راوړي چې کله لمر بیرته د مغرب د طرف نه راوخیږي بیا به ټول کفار ایمان راوړي په ژوند کې خو لیکن هلته بیا ایمان ګټه نه رسوي دلته رشید احمد گنگویی صاحب یو نکته لیکي وایي د لمر د مغرب د طرف نه بیرته راختن دا خو یو خارق العادت ده دا خارق العادت خو د آدم علیه السلام نه نیولې تر اوسه پورې موجود و د هر نبی معجزه خارق العادت ده د هر ولی کرامت خارق العادت ده مخکې ولې دغه خارق العادت خلکو لیده حتی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسمان سپوږمۍ ته اشاره وکړه دوه ځایه شوه ایمان یې نه راوړ او آخر کې چې دا خارق العادت ښکاره شي چې د مغرب د طرف نه لمر راښکاره شي بیا خلک ولې ایمان راوړي وایي ځکه د خلکو د ایمان مانع شیطان ده د نبی په خبر کې هم شک ورته اچوي معجزې کې سوچ د جادو ورکوي چې دا جادو ده د ولی کرامت دوی په جادو باندې حمل کوي نو ایمان نه راوړي اما چې لمر د مغرب د طرف نه راوخیږي دلته شیطان ذاتي په خلکو کار نه لري چې مای کوه چې ایمان راوړي ولی شیطان ته دا علم ده چې په دغه وخت کې ایمان نور نه قبلیږي چې هغه وخت انتظار کوو چې شیطان هم په دې پیږي چې ایمان بیا نه قبلیږي نو بیا ولې به وسنه دا سوچ نه کوو چې داسې ورځ خو را روانه ده چې بیا به په دنیا کې د موږ ایمان نه قبلیږي د ګنهګار به بیا توبه هلته نه قبلیږي او دا خیال ولې کوو چې قیامت لرې ده حدیث مبارک کې راځي د هر انسان قیامت دته د چپل د دغه پاډې نه ورنږدې ده درې قیامتونه دي قیامت صغرا وسطا کبرا کنکای قیامت د هر انسان په مرګ باندې راځي اذا مات الانسان فقد قامت قیامته
چې انسان مړ شو بس د قیامت شروع ده. که نیک عمل انسان و چې د ذلقدن په وخت کې زیری ورته شروع کیږي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي ورته ویل کیږي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه رئیس المفسرین په کفن کې پټ ده، په دغه وخت کې مرغه راځي د په کفن نه نوځي بیا ورکیږي بیرته نه راوځي چې دی په قبر کې ګدي. دغه آیات ټول خلک اوري خو سړی نه ویني چې څوک یې وایي. دا آیات ویل کیږي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي او څوک نه ویني. نو چې کله انسان مړ شو که نیک عمل انسانو دا بشارات زیری دی ورته چې څنګه په قبر کې کېږدي د سوال او جواب نه بعد دغه انسان ته په یو نوراني چهره د خوبصورت جامو کې د خوشبویی په حال کې یو انسان راشي او ورته ابشر زیره مې در باندې. علماو چې کوم نعمتونه تا ته ذکر کول چې په جنت کې په قبر کې به داسې راحتونه وي هغه اوس تا ته شروع کېږي. دی ورته ته څوک یې؟ د تا رنګ دی داسې نیک سړي ده چې خلکو ته به نیکې خوشخبرۍ ورکوي. هغه ورته زه تا نیک عمل یم. او که بدعمل انسان په قبر کې کېږدي په بدشکله بدبویه چهره کې یو انسان ورته راشي او ورته ابشر هغه عذابونه چې علماو درته ذکر کول چې په دې قبر کې داسې ماران دي چې یو مار دنیا ته سر راوباسي افکای وکي تر قیامت پورې به لکه ایټم چې استعمال شي دنیا په سر باندې به شین بوټی نشي شین. اوس په هغه په تا شروع کېږي. دی ورته ته څوک یې؟ تا مخ د داسې بدشکله انسان ده چې خلکو ته به د غم خبرې کوي وایي زه تا هغه بد عمل یم. نو دغه قیامت دستی شروع شو نیک عمل بد عمل سلسله. نیک عمل انسان ته د جنت نه بسترې غوړېږي، د جنت نه خوشبویي راځي، د جنت نه رڼاګانې راځي. او روزانه په ورځ کې 2 واره د خپل ځای په جنت کې ولیدای کېږي چې اصل ځای دی هغه ده. دا خو هسې مقدماتي هغه د انتظارګاه ځای ده، اصل ځای دی هغه ده. او بدعمل انسان ته دلته عذابونه شروع شي. النار يعرضون عليها بكرة وعشية سهار مازدیګر. خو اصلي ځای به په جهنم کې ولیدای کېږي چې اصل ځای دی هغه ده. په دغه کمو عذابو ته نه خلاصېږي. دا قیامت صغرا د هر انسان چې مړ شو د ده قیامت شروع ده. خلک دغه اوږده قیامت پوښتنه کوي مته ساعه. دا پوښتنې د انبیاو سابقینو نه هم شروع وې، د پیغمبر علیه السلام نه هم شروع وې. دوی ته خیال دا ده چې دا خو په زرګونو کاله وروسته به راځي. دا خیال نه ده چې زه خو په زرګونو کاله نه یم ژوندی دی، ما قیامت خو دستي شروع کېږي. ما ته خو روزانه توبې ته ضرورت ده، ما ته خو روزانه نیک عملۍ ته ضرورت ده. دوم قیامت استاده حضرت پیغمبر علیه السلام ته څوک وی قیامت څه وخت ده؟ د مجلس کې یو کوچنی ماشوم ولکه دا ماشوم وای دغه بلیانې سپینږیری شوی چې تاسې باندې به قیامت راشي. دا معنی د دغه یو عصر خلک بیا په دومره وخت کې ټول مري. دا قیامت استاده. یو لوی قیامت چې هغه موږ تاسو ته مشهور قیامت چې قیامت هغه لوی قیامت چې د آخرت ته دغه کنکۍ علامې تقریبا ټولې موجودې شوي دي. څه غټې غټې علامې پاتې دي، نور وخت ډېر رانږدې ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې زه قیامت داسې سره راغلی یو. دا 2 ګوتې مبارکې وینې وې. محدثین کرام لیکي چې یا دا معنا لکه د دغه 2 ګوتو په مابین کې چې بله ګوته نشته، د ما او د قیامت په مابین کې بل نبی نشته، زه خاتم النبیین یم، په ما پسې دستي متصل قیامت را روان ده. د قیامت علایمونه اوله علامه بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. الته چې معجزه د شق قمر کاره شو، علی آیات نازل کې اقتربت الساعه وانشق القمر. یا دا معنا دغه یوه ګوته چې په دا بله ګوته باندې لږ لویه ده، زه د قیامت نه دومره لږ مخکې یم، په ما پسې قیامت را روان ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په حوصلې د قیامت کې یم. یو پوف کوي سړی په زور لږ تر ډېره رسېږي. یو دا د زنان د سینې نه چې خپله حوصله دما ساه راوځي هغه ډېره نږدې وي. زه د قیامت په حوصلې کې یم. وخت چې موږ تاسو ته ما درته ویلې زه کوشش کوم چې خبر مختصره کړمه اوږده نه شي چې داسې قیامت را روان ده او دومره رانږدې ده.
دغه نږدې ځای ته باید فکر وکړو، هغه لرې ځای ته نه. دغه مجلس یو دا ډیګرۍ لري چې د دغه مجلس نه به خپل کور ته سالم رسیږي. د هیڅ چا دپاره دا ډیګرۍ نشته چې نشته، خو په دغه مجلس کې باید سړی تایب شي د خپلو ګناهونه. حاسبو قبل ان تحاسبو، د ځان سره حساب وکړئ مخکې تر دې نه چې الله تعالی بیا حساب در سره کوي. هر ماخوستن باید انسان د ځان سره حساب وکړي، نن ما نیک عمل ډېر وکړو که بد عمل مې ډېر وکړو. په نیک عمل شکر وباسي، الله توفیق راکړو د نیک عمل، د الله حمد ادا کړي، او په بد عمل باندې تایب شي چې دا د شیطان خبیث لاسه ده، زه یې برباد کړم، اما آخرت برباد کړو. بیرته توبه وباسي چې د شیطان خوارۍ ټولې بیرته هوا منصوره شي، لاړې شي، ضایع شي. ځکه چې التایب من الذنب کمن لا ذنب له، پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې څوک چې توبه د ګناهو نه وباسي دا داسې ده لکه بلکل چې هغه ګناه نه یې کړې. لیکن دغه د قیامت زندگی دا چې آبادیږي، د قبر زندگی د راحت جوړیږي، د قیامت ورځ 50,000 کاله هغه د راحت جوړیږي، د جنت زندگی ابدي چې انتها نه لري هغه چې د راحت جوړیږي، هغه د دغه دنیا په نیک عمل باندې جوړیږي. خو دغه نیک عمل چې انسانان کوي شي د دغه دپاره دوه نعمتونه نور الله تعالی موږ ته ایسته راکړي دي، یو صحت ته بل فراغت ته. سړی چې په صورت جوړ نه وي عبادت نشي کړی، چې سړی د پریشانیو په حال کې وي هم فراغت نه وي هم عبادت نشي کړی. دا صحت دا فراغت عظیم نعمتونه دي چې خدای پاک موږ ته راکړي دي. حضرت پیغمبر علیه السلام نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغه، او کما قال علیه الصلاة والسلام. دو نعمتونه دي چې ډیر خلک کې تاواني دي، یو صحت ته یو فراغت ته. دنیا په اصطلاح باندې مغبون تاوانی انسان ته وی چې 10 لکه سرمایه په دکان کې بند کړه، کال تیر شو حساب وکړو 15 لکه تاوان کړی ده. نو خلک ټول په پریشان وي چې پلان کې غریب په اصل رسمال کې سرمایه کې تاوان وکړو، او چې دا نن حرام خوري ډیری دي بیا په دیوالی شي 1 کروڑ تاوان ورشي، په کروڑونو تاوان ورشي. هر سړی بیا په ځورېږي، قریبان چې په خبرېږي خپه وي پریشان چې پلانکی دیوالی شو، سرمایه ټوله د لاس نه ووته. دا د موږ د ژوند یو ملت دومره عظیمه سرمایه ده چې ټوله دنیا د سرو زرو ډکه شي، دا د یو ملت قیمت نشي ادا کولی. دا د موږ نه شیطان دغسې وړي رانه ضایع کېږي. کنکونه وخت انما متاع الحیات دنیا لهو ولعب، هغه آیات مبارکه کې چې اوږد تفسیر ده، د کنکورې نه تر 15 کلنۍ پورې د ماشومانو زندگی ده، په هیڅ نه پیږو. د 15 کلنۍ نه بیا تر 40 کلنۍ پورې د ځوانۍ زندگی ده. دا بیا ځان برابرو، باډۍ برابرو، زینت کوو، په ښایست باندې لګیا یو. دیغ نه بعد بیا چې لږ لوی شو بیا نو د دنیا سوچ را سره پیدا شي. دا زمن خو به کور جوړول غواړي، واده غواړي، د دغو دپاره بندوبست ذخیره کول پکار دي. بیا د دنیا د ډیرولو په حرص باندې لګیا شو. بیا چې دنیا ډیره شي بیا تفاخر شي، یو په بل باندې فخر شي، بیا نو ښه بنګله جوړه که، ښه موټر واخله، د دنیا زندگی برابر که. دا قیامت لپاره بندوبست به پوچی شي کومه زمانه کې کوه. صحت زندگی م رانه تیره شي چې فارغ په بندیخانو کې نه یې پراته، په مشکلاتو کې نه یو، دا زندگی م شیطان رانه برباد کی. او داسې بربادي ده چې بیرته تدارک نه کیږي. نن د سهار ټیم اوس په کروڑونو نه په اربونو روپۍ چې ولګي هغه د سهار ټیم بیرته نه راګرځي. دا یو ملت مخکې اوس بیرته نه راګرځي. دغه تدارک هم بیا نه کیږي. نو موږ نبی علیه الصلاة والسلام دې ته متوجه کوي چې خدای پاک صحت هم درکړی، فراغت هم درکړی. زه د خپلو طالبانو وروڼو ته ډېر وایم، خصوصا طلباو ته خدای پاک دغه دواړه نعمتونه په اعلی معیار ورکړي دي. خاندان فارغه کړي دي د دنیا د کاروبار نه، علم ته وقف کړي دي. 10 کاله 12 کاله د دنیا معیشت دی نه غواړي، او صحت هم الله ورکړی، خو عین د مدرسې په زندگی کې په غفلت کې وخت تیری. موږ سره الحمدلله هلته خو د ذکر او د اذکارو ماحول ده. داسې طالبان راشي
14 کاله په طالبي کې وتلی بیا چې دلته راشي دغه ماحول کې واقع شي روزانه المازدیګر موږ الحمدلله ختمونه کوو زر وارې صرف قل هو لا شریف ویایو دا نور اسکار خو بیخي ډېر اسکار دي مجموعه نو یو طالب راته وایي په قسم باندې وایي د ما د په خدای قسم وي 14 کاله مې په طالبي کې تیر کړي یو طرف ته 14 ورځې مې چې دلته تېرې کړې دا بل طرف ته دا ارمان په دنیا کې هم بیا موږ کوو خو یوه خبره ده موږ دا سپین ږیري عوام ورونه د موږ ماماګانو ترونه مشران دي که نه دا هر یو په خپله ځواني په خپل تیر عمر افسوس کوي که نه کوي په موږ خو عمر هسې تیر شو تاسو خو طلبا یې تاسو خو علما یې تاسو خو ښه خلک یې زه ورته یم چې یوه خبره ورسره کوو دا افسوس په درواغو مه کوئ د رښتیا یې وکئ که ته رښتیا په خپله زندگی افسوس لرې چې ما دا زندگی برباد تیر کړه دا پاتې ژوند خو دین ته ورکه توبه وباسه ذکر و اذکار وکړه علماو سره تعلق جوړ کړه او بې علمه هېڅ تعلق نه جوړېږي په بله لار کې نه جوړېږي دا یاد لرئ که بی علم نتوان خدا را شناخت بی علم خدای نه پیژندی کیږي بی علم رسول نه پیژندی کیږي بی علم قرآن نه پیژندی کیږي بی علم صحابی نه پیژندی کیږي بی علم ولی نه پیژندی کیږي بی علم جماعت نه پیژندی کیږي بی علم مدرسه نه پیژندی کیږي بی علم خانقاه نه پیژندی کیږي منشه د ټولو خیر کارو مدرسه ده او داسې خیال مه کوه مولوي صاحب خو تاسې تفصیل دپاره درې لارې کړې چې یو علما دي یو صوفیان دي یو تبلیغیان دي هغه عالم نه ده چې صوفي نه وي مبلغ نه وي دا د درې شعبې دي شهاب الدین صاحب صرف درس کوي کدی تزکیه هم کوي کدی خلکو ته بیان هم کوي موږ په خپل زندگی کې الحمدلله چې ډېر نه مریض د جمعې شپې به بیانه نه ده تېره شوې بېګاشته نه ده تېره شوې تقریبا ټول پاکستان باندې ګرځو هم به عالم یې هم به معلم یې هم به عامل یې شقونه مه جدا کوئ هغه عالم نه ده چې عمل نه لري یو ته عالم ویلی کېږي که جاهل ویلی کېږي علم ده د عمل سره سړی برابروي نبي علیه الصلاة وسلام یې څوک چې روان شو په لیار د علم الله د جنت لیار ورته اسانه کړي هلته محدثین کرام لیکي ولې وای ځکه خو په علم باندې ترغیب ورشي نیک عمل ته چې نیک عمل ته ترغیب ورغی دستي عمل شروع شي په علم باندې د ګناه خطر وپېژندی شي چې په ګناه پوه شو چې مخکې زندگی کې مې ګناه کړې افسوس پیدا شي ندامت توبه وباسي چې د ګناه نه یې توبه وایسته په نیک عمل لګیا شو د جنت په لار روان شو خدا ده چې دا افسوس ده چې اوس دا شاعر هغه چې سره جدا شوه موږ تاسې که مخکینی کتابونه وګورو مسلم ثبوت وګورو تلویح و توضیح وګورو د حضرت امام صاحب تعریف د فقه چی ده معرفت نفس ما لها و ما علیها نفس هغه شی وپېژني چې د نفس دپاره ګټه ده هغه شی وپېژني چې د نفس دپاره ضرر ده وای په دغه کې علم الاصول چې عقاید دي علم الفروع چې فقه ده علم الاخلاق چې تصوف دي درې سره په فقه کې راغلي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چاته چې الله اراده د خیر وکړه هغه ته فقاهت په دین کې ورکی حسن بصری صاحب ته څوک وایي دا قول د فقهاو ده هغه ورته فقه پیژنې د تابعینو دور ده فقه چاته ویل کېږي یو وارې د فقه تعریف وپېژنه فقه چاته ویل کېږي الزاهد فی الدنیا والراغب فی العقبه البصیر بامور دینه القائم بعبادة ربه چې د دنیا مینه په زړه کې نه وي د آخرت سوچ او فکر او مینه ورسره وي په دین خبر وي او همه وخت په عبادت د لګیا وي دغه ته بیا فقه ویل کېږي دغه ته بیا عالم ویل کېږي د دغه وجه نه احیاء العلوم دا موجوده فقه په علوم مضمومو کې راوړي ځکه مخکې په علم کې تصوف د اوله نه و علم کې تصوف دا د قرآن او د حدیث نه ده قرآن موږ ته راغلی حدیث موږ ته راغلی اول منصب د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د رسالت ته حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام د په باب کې دعا کوي وابعث فیهم نبیا
یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب ویزکیهم. اول د پیغمبر سوال د پیغمبر چې قرآن الفاظم په خلکو زده کی، معنایم زده کی، او د خلکو د باطن صفایی هم وکي. عالم وارث پیغمبر ده. وارث هغه چاته وي چې د موروث په ټولو حصصو د مال کې برخه لري، او که په یو شي کې برخه یې په بل کې نه وي، هغه ته داین وي، هغه ته وارث نه وي. یو سړی مړ شي، د باندې د یو سړي 10 لک روپۍ قرضه ده، د ټول جایداد 10 لک هغه ته ورکي، دغه ته وارث ویل کېږي؟ وارث هغه ده چې په څادر کې هم شریک ده، په چپل کې هم حق لري، په پټي کې هم حق لري، په غنمو کې هم حق لري، په روپیو کې هم حق لري، په میږو په وزو کې هم حق لري، په ټولو کې به لري. چې رسول الله کوم مقام دنیا ته راوړی، کوم منصب راوړی، وارث د پیغمبر هغه چاته ویل کېږي چې هغه 3 شعبې په کې موجودې وي. خو وروسته مبتدعین ډېر شو، د هغو دپاره په عقلي دلایلو خلک خطا کول. علماو عقلي دلایل د هغو په مقابل کې شروع کړه، طویل و ذیل شو، نو علم کلام مستقل کړه، د فقه نه جدا کړه. اما فقه او تصوف خو تر ډېره پورې ګډ چلېده. ځکه مسلم ثبوت لیکي، عبدالحق خیرآبادي لیکي چې دا جدایي د فقه او د تصوف اصطلاح مستحدث، دا خو ډېره نوې وروسته خبره ده، دا خو وروسته جدا شوه. عالم به وي هغه چې اوله نیت صفاوي. موږ د بخاري شریف اول حدیث دا وی انما الاعمال بالنیات. د دین رجع 3 احادیثو ته ده چې په 3 حدیثو عمل وشي، دا په ټول دین باندې عمل ده. اول د نیت صفایي ده، نیت زړه شی ده. ما مخکې وعده کړې وه چې زه به ډېر خلک نه تنګوم، ډېره خبر نه اوږده کوم، ځکه چې لمانځه کې بیا تغییر راځي، دغومره خبر ذاتي نور بس کومه. خو په دې باید پوه شو قیامت د موږ ډېر نږدې ده. اوږده خیالونه باید ونه کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقشه جوړه کړه، داسې 4 خطونه ویسته، په مابین کې اوږد خط ویسته، دا دایرې نه د باندې ویست، دلته یې کنکي خطونه د یوه طرف بل طرف نه راویسته. وایي دا اوږد خط دا انسان ده، دا 4 خطه چې پراتاو دي دا د اجل د عمر ده، ای باندې چې وتلی هغه د امید ده. دا سپینګیري چې اوس دلته ناستي په خولو کې غاښونه نشته، دا چې څومره د اوږده عمر خیال لري، ځوانان هم دومره نه لري. نبی علیه السلام انسان سپینګیری کېږي، خو 2 قوت، محبت دنیا او محبت عمر. دی اوس پوخ کور جوړي، د انجینر نه د 100 کلو اګریمنټ اخلي، 100 کلو په دانه د خبر چې ما 100 ورځې ژوندونه مړه ده پاتې. دغه شیطان خطا کړي، امیدونه یې ډېر اوږده راکړي دي. سوف افعلو عمل شروع کې. ملا چې اول نوی ځوان شي، په چا جذبه د تدریس غالب وي، په چا جذبه د سیاست غالب وي، په چا جذبه غالب وي، د بل په مسلمانولو پسې لګیا خپل ځان ته پام نه وي. دا د بل مسلمانول ډېر اسانه دي، هر سړی بل ته نارې ویو، داسې وکړه، داسې وکړه، داسې وکړه، داسې وکړه. دغه نه ګوري چې په ما کې څومره تکبر ده، په ما کې څومره ریاکاري ده، په ما کې څومره عجب ده، په ما کې څومره محبت دنیا ده، په ما کې څومره محبت عزت او د قدرت ده، ما څومره د عالم سره حسد ده، ما څومره د پیر سره حسد ده. زه چې دغه علاقې ته راغلی یم چې د ما سره څومره د دغه علاقې هغه نه خو شرعي دلایل غواړي. تصوف هم داسې شو، تش په نامه باندې وظیفې پوره کړه، دستاربندي ور وکړه، نور یو طرف ته چې باطن کې د دې اصلاح راغلی ده که نه، خپله د اصلاح شوی ده که نه د اصلاح شوی، د دغه سوچ نشته. مخکې مشایخو خو به چې څوک خلیفګان کول، یو وارې به امتحانات په اخیسته. ما هم الحمدلله خلک خلیفګان کړي. 3 میاشتې استخارې ورته کوم چې رسول